د صوبایي حکومت لخوا د بجلی جوړولو په منصوبو چینی ماهرینو ته په امنیتي دړکه ورکولو فکرمندي. د تیرو شپږو میاشتو نه جاري میټلتان او کروړه بجلی منصوبو باندې چینی انجینرانو کار پرېښی او تللی دي. د توانایي او بجلی د سیکرټري نثار احمد خان په مشرۍ کې د اعلی پایې غونډه. د پښتونخوا انرژي ډیولپمنٹ ارګنایزیشن چیف ایگزیکټیو انجینیر محمد نعیم خان بریفنګ ورکړ. تفصیلات د امن و امان په وجه سوات او شانګله ضلعو کې د بجلی په منصوبو د چین انجینرانو کار بند کړی دی. د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د چینی انجینرانو ډلې ته په دړکو ورکولو فکرمندي ښکاره کړې ده او سیکورټي ادارو ته د غوره حکمت عملۍ لاندې د چینی انجینرانو د امنیت په ټینګولو زور راوړی دی. حکومت تمه څرګنده کړې ده چې د اربونو روپو د بجلی جوړولو منصوبو په وخت ترسره کېدو دپاره به غوره کړنلاره وټاکلی شي چې د صوبې د ولس او حکومتي ادارو په ګټه به تمامیږي. په دې لړ کې د برېښنا او توان د سیکرټري نثار احمد خان په مشرۍ کې د اعلی کچ یوه غونډه پېښور کې شوې ده چې پکې د توانایي سپیشل سیکرټري تاشفین حیدر، د پښتونخوا انرژي ډیولپمنٹ ارګنایزیشن پیډو چیف ایگزیکټیو انجینیر محمد نعیم خان، د سوات ډیپټي کمشنر جنید خان، د شانګله ډسټرکټ پولیس افیسر عتیق حسین، د سوات ایس ډي پی او اکبر حیات او د چیف پلاننګ افیسر ایاز خان په شمول نورو اعلی افسرانو ګډون وکړ. غونډه کې د پیډو مشر انجینیر محمد نعیم خان د بریفنګ ورکولو په وخت وویل چې د سوات ضلع په 4 میګاواټ میټلتان پن بجلی منصوبه د سیکورټي د ناوړه صورتحال په وجه چینی انجینرانو جولای کال 2022 نه کار پرېښی او اسلام آباد ته منتقل شوي دي. بلخوا د شانګله ضلع په کروړه 11.8 میګاواټ منصوبه باندې هم چینی انجینرانو کار بند کړی دی. د دغه صورتحال په نتیجه کې منصوبو باندې د کار بندېدو یا منصوبو ځنډېدو له وجې صوبې ته د درون زیان رسېدو اندېښنه ده. غونډه کې د امنیت د ناوړتیا په رڼا کې د نورو ښو انتظاماتو په کولو غور وکړی شو او د ځینو اهمو پریکړو منظوري هم ورکړې شوه. د بارانو غیر ملکی انجینرانو دپاره د ضرورت په وخت د بولټ پروف ګاډو په استعمال او د سیکورټي ادارو لخوا د فل پروف انتظاماتو په کولو زور راوړی شو. د غونډې په اخره کې د برېښنا او توانایي سیکرټري نثار احمد خان د صوبایي حکومت لخوا د اړونده ضلعي انتظامیه، پولیس او نور ادارو سره د جوختې رابطې ساتلو غږ وکړ او د ټینګ امنیت یا سیکورټي د تګلارې په خپلولو یې زور راوړه چې دا شان د غیر ملکی ماهرینو په موجودګۍ کې د پن بجلی یا برېښنا جوړولو په منصوبو تعمیراتي کار په وخت سرته ورسیږي. امجد علي خادم، پښتونخوا ټي وي، پېښور.